ګرانو مینوالو السلام علیکم. خپل وطن ګل وطن چینل ته ښه راغلاست. مینوالو په دې امید چې تاسو به راته روغ او جوړ وئ او د صحت کلوي کې بنغښتي وئ. مینوالو نننۍ موضوع موږ د کرونا وایرس دپاره ځانګړې کړې ده چې په افغانستان کې هم د کرونا د وایرس یو څو مثبتې پیښې شتون لري او په افغانستان کې هم کرونا وایرس موجود دی. په دې اړه حکومت او دولت پوره چمتووالی نیولی دی. انشاءالله دوی به ستونزې هواروي، خو دوی دا پلان جوړ کړی و چې د کرونا وایرس لپاره باید ښوونځي وتړل شي. همداشان بعضو دیني مدرسو ته هم دعوت ورکړی چې تاسو هم خپلې مدرسې وتړئ تر څو د کرونا د وایرس د مخنیوي لپاره لاره هواروي. نو دوی کوشش وکړ چې ښوونځي دې بند شي د 15 ورځو لپاره او دیني مدرسې دې هم بند شي. نو اوس پوښتنه دا ده کله چې ښوونځي هم وتړل شي، مدرسې هم وتړل شي، جوماتونه به بند شي یا نه؟ که چیرته جوماتونه بند شي نو دغه د اسلام له نظره څه حکم لري؟ آیا جوماتونه د رښتیا هم په اسلام کې جواز لري چې د کرونا د وایرس له وجې دې بند شي یا نه؟ دوهمه پوښتنه دا چې کوم خلک چې په ښار کې یا په بازار کې خرید و فروش کوي، نو په بازار کې یا په ښار کې ګڼه ګوڼه هم زیاتوي، نو د دې مخه به څوک ونیسي؟ دا به څنګه کیږي؟ یعنې ښوونځي او دیني مدارس دا چې کله بندیږي د دې وجې چې په دې کې ګڼه ګوڼه وي، نو له یو لیول څخه د کرونا وایرس انتقال مخنیوي دپاره دوی دا هڅه وکړه چې دا دې بند شي. نو په ښار کې به د ګڼه ګوڼه څنګه کیږي؟ دا به ختمیږي یا نه؟ او که ختم شي د دغې توان دولت لري یا نه چې د خلکو لپاره زمینه مساعده کړي تر څو په کورونو کې هم دوی خوندي وي؟ هغه که ښار ته لاړ شي او که نه دوی خوندي دي په خپلو کورونو کې. که وکتل شي په خارج کې، په اماراتو کې یا په نورو ممالکو کې که چیرته ښارګوټي یا ښوونځي تړل کیږي او یا هم خرید و فروش بندیږي، ګڼه ګوڼه له منځه ځي، نو د دوی د دولت څخه معاشونه وي، په کور باندې هم دوی معاش اخلي، نو د دوی لپاره ډیره ستونزمنه نه تمامیږي. آیا په افغانستان کې به زمونږ حال څنګه وي؟ نو په ښارګوټو کې یا په ښارونو کې د ګڼې ګوڼې د مخې نیولو لپاره څه پکار دی؟ کوم پلان پکار دی؟ تاسو یې مینوالو په کمنټو کې له موږ سره شریک کړئ. راتلونکو ویډیوګانو کې به انشاءالله تاسو آنلاین راخلم او له تاسو سره به خبره شیر کوم چې زموږ مینوال په کوم نظر دي، تر څو حکومت په دې اړه جدي ګام واخلي او د افغانانو د ښه ساتلو لپاره موږ یو ښه میکانیزم جوړ کړی وي. نو په دې اړه تاسو له موږ سره نظرونه شریک کړئ. دا چې زه بیا حاضرېږم، تر هغې په پاک رب سپارم.